لکه بخاری شریف کې حدیث مبارک دی چې کله د موسی علیه السلام د مرګ وخت پوره شو نو الله تبارک وتعالی د مرګ فرشته راولېږله وی ورشه موسی علیه السلام ته ووایه چې ستا د مرګ ټایم پوره دی زه دې وجنمه روح ته نه اخلم ستا څنګه خوښه ده فرشته چې راله موسی علیه السلام ته وویل زه درنه روح اخلم ستا څنګه خوښه ده وجنم دې مړ کومه دي د مرګ دا اواز په انسان باندې ډېر بد لګي ښه چاته وایي وجنم دې نو دا اواز پې ډېر بد ولګي ډېر ویریږي نو موسی علیه السلام ته چې فرشتې ووی وجنم دې روح ته نه اخلمه هغه خو اسې جلالي شان والا پیغمبر غصه به وله ډېره ورتله چې سپېړه یې اوچته کړه فرشتې له دا مخ وه او دومره زورداره سپېړه یې ورکړه چې د سپېړې سره یې ولې دا سترګه هم ویستله هغه په بره لاړه الله تبارک وتعالی لره وی الله داسې بنده ته دې لېږلي وم چې هغه د مرګ نه دومره نفرت کوي مرګ نه غواړي وګوره زما دې حالت ته ما چې ورته د مرګ ووي نو زما دې حالت ته وګوره ما سره څه چل وکړو داسې بنده له دې لېږلي وم الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ټیک ده لاړ شه زما موسی ته ووایه چې مرګ نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده او ستا د دې لاس د لاندې چې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدل کې 1 کال عمر در کومه د هر ویښته په بدل کې فرشته راله موسی علیه السلام ته وویل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې مرګ اوس نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده د دې د لاندې چې څومره ویښته راله دومره ژوند در کومه موسی علیه السلام خو چې فرشتې ته سپېړه ورکړه وروسته بیا پوه شو چې دا مې څه وکړو بیا هم سوچ کړی و چې دا خو مې بد وکړه دو دا فرشتې ته وایي ښه چې د غوی په شا لاس کېدمه او د هغې د لاندې څومره ویښته راله او د هر ویښته په بدل کې راله الله 1 کال عمر راکړي نو بیا د هغې نه بعد به بیا څه خو بیا مرګ دی نو دغه کلونه چې ختم شي نو بیا څه شی دی بیا مرګ دی نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا مرګ دی نو د خپل کار اوس پوره کوه د خپل کار اوس پوره کوه روح رانه اخله چې مرګ نه خلاصون نشته بیا خو روح واخله نو د مرګ نه خلاصون نشته الله له تګ دی او چاته پته هم نشته چې زه به په څه حالت کې مرمه په کوم ځای کې به مرمه او څنګه به مرمه دا صرف د پیغمبرانو یو اعزاز دی چې الله تبارک وتعالی ورسره دغه مشوره کوي لکه حدیث مبارک کې راځي عایشه بی فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه السلام په ژوند باندې دا حدیث مبارک ما ته ډېر وی چې عایشه الله تبارک وتعالی د پیغمبر سره د مرګ نه مخکې مشوره کوي چې یاره ته مال راځي او کو په دنیا کې پاتې کېدل غواړي هر پیغمبر ته د مرګ نه مخکې دا ویلې کېږي دا حدیث مبارک ما ته ویلی و نبی علیه السلام چې بیمارو او تبه ډیره زیاته وه او زما په کوټه کې زما په دې غیږ کې پروت او د نبی علیه السلام دا سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ او دې ځای ته مې ځان ته اړم کړی و داسې په نبی علیه السلام باندې تبه ډیره زیاته وه ډیره زیاته وه او دا لاس پیداسې په اوبو کې کېښود او دا به یې راواغست او په خپل مخ پیداسې راوکاږو او دا به وی چې اللهم رفیق الاعلی وی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی راغی د نبی علیه السلام تماشې له بیمار پرسیل او داسې مخامخ ورته ودرېدو وی زما د ورور مسواک کو داسې وی د نبی علیه السلام زما د ورور ته او د مسواک ته ډېر کتل زه پوه شوم چې نبی علیه السلام دا مسواک غواړي ځکه نبی علیه السلام به د مسواک سره ډېره زیاته مینه وه وی داسې مسواک ته یې کتل وی ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبره مسواک ته دې زړه کېږي کو نبی علیه السلام راته سر وړکو چې وی ما مې خپل ورته وی چې دا مسواک لږ راکړه عبدالرحمنه وی د هغه نه مې دا مسواک واغستو چې وامېغسته وی د هغې دا څوکه مې وکته نو دا لږه کلکه وه وی دا څوکه مې ورله په خپله خوله کې پسته کړه او چې داسې نرمه مې کړه نو بیا مې نبي علیه السلام ته مسواک ورکړو عایشه به فرمایل که نه وی زه ډېره بختوره ښځه یم زه ډېره بختوره ښځه یم وی بختوره ځکه یم چې د نبي علیه السلام
روح مبارک زما په کوټه کې وته دی او بختور زکه ما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په کوټه کې دفن دی او بختور زکه ما چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک زما په غیږ کې وته دی او بختور زکه ما چې په آخري ټیم کې زما او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړې مبارک یو ځای شوي دي زکه بختور ما یا مسواک ورله ما پوس کو په خپل خوله کې باغې مسواک پورې زما لاړې انخته چې ما نبی علیہ السلام لور کو هغه مسواک هغه په خپل خوله کې وو زما لاړې او د نبی علیہ السلام لاړې ډېرې په آخري وخت کې یو ځای شوي او دا به ځکه ویلو چې په هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه وی د دوو اخترونو په منځ کې نکاح کول ښه نه وي اوس هم خلک وایي که نه هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه د دوو اخترونو په منځ کې نکاح ښه نه نو عایشه به وفرمایل وي زما نکاح خو د شوال په میاشت کې شوې ده د ورکوټي اختر په میاشت کې د دوو اخترونو په منځ کې شوې ده نو زه سپېری م وي زما په شانتې بختوره ښځه ما ته څوک بل څوک وښیي که نه نو زما نکاح خو په اخترونو په منځ کې شوې ده الله نو وي ما هغه مسواک راواغسته د خپل ورور نه او نبي علیه الصلات وسلام له مې ورکو نبي علیه الصلات وسلام هغه مسواک ډېر زیات په مینه باندې وکړو په مینه باندې وکړو نبي علیه الصلات وسلام زما غیږې ته داسې د سینې ته ډډه والې ده او په دې ټیم کې ورسره جبري علیه الصلات وسلام موجود و خواته ورسره ناست و جبري علیه السلام او په دې دوران کې د مرګ فرشته راله د مرګ فرشته دا ملک الموت چې دی د هر چا نه روحونه نه اخلي اسرائیل علیه الصلات وسلام دی د ټولو فرشتو مشر دی بیا د ده د نګرانۍ د لاندې ډېرې فرشتې دي ډېرې فرشتې دي او دله الله تبارک وتعالی په خپله دومره طاقت ورکړی دی یو ځل دته نبي علیه الصلات وسلام د ملک الموت ته وویل وایي ته د دومره خلکو نه په یو ځای روحونه څنګه اخلي دنیا کې خو ډېر خلک په یو ځای مري که نه نو د دومره خلکو نه په یو ځای باندې روحونه څنګه اخلي ده ورته وایي د الله پاکه پیغمبره ما له الله دومره طاقت راکړی دی که نه خو زه په اووم اسمان کې ما او د ښکتې ځمکې ته صرف دا خپلې دوه ګوتې ښکتې کړم د تمامو جاندارو نه پرې روح اخیستی شم یوازې انسانان نه ښه دا څومره روح واله څیزونه چې د دې ټولو نه په دې دوو ګوتو باندې په یو ځای روح اوچتولی شم الله راله دومره طاقت راکړی دومره طاقت نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل ملک الموت هسې تا ته د مخکې نه پته وي چې د کوم انسان نه روح اخیستلی کېږي مخکې نه تا ته الله ویلي نه مخکې نه زه خبر نه یم په کم ټیم کې چې ته روح اخلم په دغه ټیم کې راته الله وایي چې د فلان کې انسان نه روح واخله بس په دغه ټیم کې زه وپېژنم مخکې ما ته علم نه خو د نګرانۍ کې ډېرې فرشتې دي ډېرې فرشتې هغه ټول روحونه اخلي د نبی علیه الصلات وسلام نه چې کومې فرشتې روح اخیستې او د هغې نوم دی اسماعیل دا چې راله د نبی علیه الصلات وسلام په خوا کې جبریل امین ناست و جبریل امین نبی علیه الصلات وسلام ته وفرمایلو د الله پاکه پیغمبره اسماعیل فرشته راغلی ده د روح قبض کوونکې فرشته ده اجازت غواړي ته ورته اجازت ورکوي نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل وی او دته وایي چې راځه د مرګ دا فرشته راله نبی علیه الصلات وسلام ته وویل وی د الله پاکه پیغمبره الله را لېږلې ما او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نبی علیه الصلات وسلام ملاقات ته مې نور ډېر شوق شوی دی نو غواړم چې دی ځان ته روبلمه نو ستا څه رایي ده ستا څه مشوره ده ته پکې څه وایي نبی علیه السلام خو په هر کار کې د جبریل امین سره مشوره کوله که نه نو نبی علیه السلام داسې جبریل امین ته وکتل په خوله یې څه ونه وی خو ویې کتل ورته چې جبریل امینه ستا څه مشوره ده ما ته څه خبره وکړه که نه جبریل امین ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره الله اختیار درکړی دی زه پکې څه نه وم الله اختیار درکړی دی خو یوه خبره ده چې الله دې ګورې د ملاقات شوق لري نبی علیه الصلات وسلام وفرمایل د مرګ فرشتې ته وی چې الله زما د ملاقات شوق لري نو ته خپل کار جاری که خپل کار وکړه زما نه روح واخله عایشه وی فرمایي وی د نبی علیه الصلات وسلام په بله خبره نه یم پوهېدلی خو دا لاس یې داسې اوچت کو چې دا الفاظ وي اللهم رفیق الاعلی او بیا یو آیت کریمه چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا آیت مبارکه لا سر ته نه ورسول چې دا آیت مبارکه په شونډو باندې نیمګړی پاتې شو او د نبی علیه السلام نه روح مبارک لاړو یې نوره نه یم پوهېدلې په څه باندې
غرض می دا کو چې د دنیا نه نبی علیه الصلاۃ والسلام تله دی بل کم انسان دی چې هغه به پاتې شي چې په مخ د ځمکه د هغه په شان د بهتر او غوره انسان نه و مرو به ټول مرګ ته تیاري پکار ده د دنیا نه به ځو ټول خو د دنیا نه داسې لاړ شه د دنیا نه داسې لاړ شه چې الله درنه رضا وي داسې لاړ شه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي وفات او الله تبارک وتعالی د حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او فرشتي د روح واخلي بر اسمانونو ته ووسي نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علم بیا تنم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کم بنده نه چې تاسو روح واغستو ښکته ځمکو کې د متعلق خلکو څه ویلو ښکته ځمکه کې خلکو د متعلق څه خبرې کولې نو فرشتي ورته وایي الله خلکو ډېر په نیک نوم باندې یادو ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی الله تبارک وتعالی فرمایي دا د الله بندګان د ګواه شي چې ما دې په ښو کې حساب کړو ما دته مغفرت نصیب کو او چې کله فرشتي وي الله خلک د ښکته په ځمکه کې ډېر تنګ هر سړی به ویل چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو ډېر بد سړی و ډېر ناکاره سړی و الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا خلک د ګواه شي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې ناست او صحابه کرام ورسره ناست دي یوه جنازه تېره شوله نو صحابه کرامو ټولو د هغې سړي ډېر صفات بیان کړو ډېر صفات بیان کړو ویره دا ډېر ښه سړی دا کم سړی چې نن مړ دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وجبت د دپاره واجب شو بیا څه ټایم بعد بله جنازه تېره شوه نو خلکو د هغه متعلق ډېرې خبرې وکړې یاره دا ډېر ناکاره سړی و ښه خلک ترې نه ډېر تنګ و ډېر په عذاب کې و خلک ترې ډېر تړپوزي و ډېر ناکاره سړی و ښه د نن مړ شو نبی علیه السلام بیا وفرمایل وجبت صحابه کرامو تپوس کو د الله پاک پیغمبر څه مطلب مخکې جنازه تېره شوه خلکو یې صفت وکړو تاویده دپاره واجب شو وروسته بله جنازه تېره شوه خلکو د هغې بد وي تا بیا وي د دپاره واجب شو څه واجب شو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی کله چې اوله جنازه تېره شوه تاسو ټولو د ده صفت وکړو ما وي د دپاره جنت واجب شو د دپاره جنت واجب شو ستاسو په دې خوله باندې الله د دپاره جنت واجب کو او کله چې دویمه جنازه تېره شوه او تاسو ټولو د هغه بد وي چې دا ډېر ناکار سړی و ښه د خلک ترې نه خلاص شو وی ما وي چې وجبت الله د دپاره اور د جهنم واجب کو ستاسو په دې خوله باندې نو مرګ خو را روان دی مرې به د دنیا نه به ځي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګه د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو خلک وایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جنت ته بوست او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کړو دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند زموږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو الله تبارک وتعالی دې ظالمان تباه و برباد کړي ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړیږي دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کېږي داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیاریږي دا زما د مدرسې طلبه ناست دي تاسو پخپله لیدلي دي دا څومره په مشکله باندې عالمان جوړیږي دا څومره په مشکله حافظان جوړیږي دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په جړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې دا ماشومان په مدرسه کې جاړي میندې ورته د هغې طرفه جاړي د هغې د زړه ټوکړې مونږ ته راتاوي کړي دي د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه دوی ته داسې سپک مه ګورئ دا کمزوري نه دي دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي دا د ډېرو سپین روبو بچي دي لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ ما پخپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه کله د چا ورته ودرېدلی ما کله د چا ورته ودرېدلی وظیفه راوړی خدای مو وبخه
دا د الله نازولي دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړیږي، د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړیږي. بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي، دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي. ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سره واخیستو، دا څومره په مشکله تیار شوی و. د هغه خلا به اوس څوک پوره کوي؟ هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره. کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي، په ده پسې اسمان جاړي، د به ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي. شیخ صاحب الله بخلی دی، په هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه جاړي. هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته ته په هغه پسې هغه لارې جاړي، په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي، په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي. الله به یې څنګه نه بخي؟ نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي، د ده د ذکرونو ځایونه جاړي، د ده د سبقونو ځایونه جاړي. اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي. الله هغه نیک اعمال خو بند شو، هغه نیک اعمال خو بند شو. هغه خو الله بخلی دي، هغه خو د الله نیکان بندګان دي. ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه، ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغوی د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی. په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ، زه یو قوم سیوا د پښتون نه، سیوا د پښتون نه، چې پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره م وتړو، د سپي سره م وتړو، د خر سره م وتړو. وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي هغه پښتانه تېروي. وګوره که نه په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي پښتانه تېروي. ولې تېروي؟ د خپل علماو ګستاخي کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اهان العالم، چا چې د عالم سپکاوی وکړو فقد اهان العلم، د علم سپکاوی وکړو. ومن اهان العلم فقد اهان النبي، چا چې د علم سپکاوی وکړو د نبی سپکاوی وکړو. ومن اهان النبي فقد اهان جبريل، چا چې د پیغمبر سپکاوی وکړو د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سپکاوی وکړو. ومن اهان جبريل فقد اهان الله، چا چې د جبريل علیہ السلام سپکاوی وکړو د الله سپکاوی وکړو. ومن اهان الله فقد اهانه الله یوم القیامه، چا چې د الله سپکاوی وکړو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کړي په ورځ د قیامت. الله به ضرور ذلیل کوي، الله به ضرور ذلیل کوي. تاسو د علماو په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړه چې هغې نه خو الله له حیا ورځي، د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورځي. الله فرمایي سپین ګیری چې ما ته لاس پورته کړي زه د ده لاس خالي نشم پرېښودی چې کله د سپینو ډکو ته ګورم هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړنو، هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړنو. او یا کاله زمونږ بچو ته قرآن وښودو، او یا کاله زمونږ بچو ته حدیث وښودل، مونږ ورته بدله دا ورکړه چې یو میاشت خو ورته کنځل وکړو او چې په هغې خو سینې یخې نه شي نو اخر کې خو ترې ګوله یې ویستله. نن د علماو سره دا سلوک شروع دی. نن د علماو سره دا سلوک شروع دی. قسم په الله ډېرې پاکې سترګې وجړلې ولې شوې، ډېر د معصومو سترګو نه اوښکې وبهېدې، ډېر کمزوري طالبان وجړل، هغې معصومان وجړل چې بالغ شوي نه دي. تر ننه پورې ما لا په خپله مدرسه کې سم کلاس نه دی اخیستی، خو زه کلاس اخلم زما طلبه او زما طرف ته فکر نشته دی. د مدرسې طلبه خو جوړول، عالمان خو جوړول، بزرگان خو جوړول، شیوخ خو جوړول. قسم په الله زما یو خبره یاد وساته، یو خبره کو په دې ملک د علماو داسې قتل کیږي، کو په دې ملک مونږ خاده ورځ اومنتله راشئ په ما باندې په دې مخ توکاڼې راوتوکئ. کوم ملک چې د علماو سپکاوی کیږي سوال نه پیدا کیږي چې دغلته په مونږ په عزت ژوند تیر کړو، سوال نه پیدا کیږي چې مونږ به په سکون ژوند تیر کړو، سوال نه پیدا کیږي چې مونږ به په عزت پاتې شو. مونږ ځان له یو کار کتلی دی، علما به شهیدان کیږي او دا یوازې د هغې نه ګیله نه ده،
موږ ټول داسې جوړ شوي یو تاسو فیسبوک کولو کوئ تاسو سوشل میډیا کولو کوئ تاسو د خپلو ځوانانو دا خبرې وینئ نکاح ورله دې ملا تړلی د پلار نکاح ورله دې ملا تړلی د نیکه نکاح ورله دې ملا تړلی سبا چې خپې وغځئ مردار شي دا ملا پې ودرېږي جنازه ورله کوي بیا هم په ده پسې خبرې کوي زه هغه یو غیرتي وینم چې هغه هر تن چې د عالم نفرت په ذهن کې لري زه ورته هم ښه صفا ووایه دا وصیتنامه پرېږده وایه چې زه مړ شم زما په جنازه به ملا نه ودرېږي ما له به جنازه یو ګیره خریلی کوي پکار ده چې دا وصیت وکړي که نه دا کم دغلا پند دی دا کم د منافقت پند دی دا کم منافقت دی چې نکاح له به ملا راولم جنازې له به ملا راولم ختمونه به په ملا باندې کوم او بدې ردې به پسې هم وامه بدې ردې پسې مه وایه صفا وصیتنامه ولیکه صفا ولیکه وایي که زه مردار شم خپې مې وغځولې په ما په جنازه به ملا نه ودرېږي صفا دا لیکل وکړه شته په دې کلي کې هم شته ما ته پکې معلوم دي ما ته معلوم دي چې په مولا نه پسې خبرې کوي زه په خپله سوشل میډیا ښه ډېر استعمالوم ما ته د هر تن کمنټ هم راځي ما ته د هر تن پوسټ هم راځي صحیح ده او معلوم دي راته او دا مې په خپل زړه کې ویلي دي چې مړ شو جنازې له نه ځم او چې څومره مې کېږي دومره علماو ته به وایم چې جنازې له مه ځئ ټیک شو مه ځئ جنازې له اسد دغلاپن دی منافقت خو اختیار کړی دی به هر حال د علماو سره مینه وساتئ د علماو سره محبت وساتئ د علماو سره عقیدت وساتئ دا زموږ نه نور څه نه غواړي موږ ته قرآن ښیي موږ ته حدیث ښیي کو مني ومنه کو نه یې مني کم از کم سپکاوی خو یې مه کوه کم از کم بدې ردې خو پسې مه وایه او یو خبره یاد وساتئ تاسو نظر وچلوئ او وګورئ کومو کسانو چې په عالمانو پسې بدې ردې ویلي که نه اخر انجام وګورئ د دین اسلام نه انکار کړی مرتد شوی دی وګورئ زما خو ډېره تجربه وشوله هغه کسان چې په علماو پسې به بد رد ویل اخري پوسټونه مې د هغې دا وکتل چې په دین اسلام اعتراضونه شروع کړو او د دین اسلام نه ووتل ومې کتل په خپله باندې چا د مرتد کېدو او کفر ته د تلو اوله پوڼۍ د دې ځای نه شروع کېږي چې دی به په علماو پسې بدې ردې وي ځکه چې ستا اعتماد په عالم پاتې نه شو دا عالم چې کوم حدیث وي په دې حدیث ته اعتماد پاتې نه شو ته به وایي دا مولا یې د ځان نه وي ځکه بس مولا خو دې اعتماد پاتې نه شو په حدیثو دې اعتماد پاتې نه شو په قرآن دې اعتماد پاتې نه شو نو په آخر کې وایي دا حدیث چې وایي دا د مولانو خبرې دي دا کوم جهنم او جنت چې یادوي دا د مولانو خبرې دي دا وایي اخوا هېڅ شی نشته دی په آخر کې د څه جوړ شي مرتد تی نه جوړ شي دقه اخیری انجام شي اخیری انجام الله تبارک وتعالی دې موږ د دغې نه وساتي او یوازې علما عوامو ته نه وامه علماو ته هم وامه زموږ دیني اختلافات په خپل ځای باندې خو د هر عالم قدر کوئ د هر عالم احترام کوئ د هر عالم عزت کوئ دلته طلبا ډېر ناست دي ټولو طلباو ته وامه د علماو قدر کوئ د علماو احترام کوئ زموږ دیني اختلافات په خپل ځای باندې هغه د کفر او د اسلام خبرې نه دي خو د هر عالم قدر او د هر عالم احترام کوئ یوازې عوام نه علماو له د ټول نه لومبې د دوی احترام پکار دی سفیان ثوری رحمه الله دا لوی عالم تیر شوی لوی عالم ډېر زره احادیث مبارکه ورته یادو ډېر زره احادیث مبارکه د دومره لوړې مرتبې عالم خو چې کله خبر شو چې د شام نه امام اوزاعي رحمه الله را روان دی په اوښ باندې ناست دی مخکې به د اوښان په لړاکۍ روان یو اوښ به یې په بل پورې تړلی او بل به یې په بل پورې تړلی امام اوزاعي چې په اوښ باندې ناست و سفیان ثوری رحمه الله ولا مخې ته ووتو داغه اوښې د بل د اوښ نه راکولو کو او داغه د اوښ دا پړې په خپله مرۍ کې ورواچو په خپله مرۍ کې ورواچو او داغه په اوښ باندې ناست دی او سفیان ثوري ته مخکې را روان دی او چغه وی لار پرېږده وایي زموږ شیخ راغی لاره پرېږده وایي لوی عالم راغی علماو به دومره د یو بل قدر او احترام کو دومره قدر او احترام کو چې د هغه د اوښ پړې په خپله مرۍ کې اچولې ور روانو هغه عالم چې ډېر زره احادیث مبارکو ته په یادو باندې یادو هغه د بل عالم د اوښ پړې په مرۍ کې اچولې دی نو موږ علماو لم د یو بل قدر پکار دی احترام پکار دی عزت پکار دی سپکاوی نه دی پکار چې په نوم عالم دی زما دپاره قابل قدر او قابل احترام دی الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې د علماو د مینه او محبت کینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې سيزونه داسې دي چې دا انسان ته د اور د جهنم نه خلاصې ورکوي
یو پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فالعدل فی الغضب والرضا، عدل کول انصاف کول په وخت د غصه کې او په وخت د رضا د راحت کې. کو غصه وي هم د عدل لمن د انصاف لمن نفریدي، او کو رضا وي نو هم انصاف کوي انصاف نفریدي. عدل دا ډیر لوی سیز دی. د ظلم نه ځان ساتل. په بنی اسرائیلو کې یو قاضي و هغه به فیصلې کولې، فیصلې به کولې او ډیر نیک سړی و، خو چې کله مړ کېده نو ده یو وصیت وکړو، یاره زه خو مړ کېږم، ما د خلکو په منځ کې ډېرې فیصلې کړي دي، کېدای شي په دې فیصلو کې زه خطا شوی یم، خو زه د الله تبارک وتعالی نه سوال کوم چې الله پس زما د مرګ د خلکو ته وښیه چې په کومه فیصله کې ما ظلم کړی دی، انصاف مې نه دی کړی، د خلکو ته پس زما د مرګ وښیه. نو خلکو ته وی چې کله زه مړ شم نو زما دا جثه به پرېږدوئ، دې ته به ګورئ، کو چېرته په ژوندانه باندې ما ظلم کړی ضرور به الله تاسو ته ښیي، ځکه ما د الله نه سوال کړی دی چې الله پس د مرګ دوی ته وښیه. نو چې کله دا قاضي مړ شو دا جثه یې داسې پرته وه، خلکو ورته کتل، څه ټایم تېر شو نو دا یو غوږ یې غایب شو، ختم شو، غوښه مخه ترې لاړه. چې لاړه خلک حیران شو، یاره د قاضي صاحب غوږ څه شو، اخو ترې لاړ ختم شو. نو الله تبارک وتعالی دله پس د مرګ د خبرو هغه طاقت ورکړو. نو دې قاضي خبره شروع کړه، وی زما دا غوږ الله تبارک وتعالی ځکه غایب کو، ختم کو چې یو ځل ماله دوه فیصله کوونکي راغلي وو، نو ما د هغې یو تن خبره واورېدله، خو چې دې بل تن راته خبره کوله نو ما له هغه داسې څه خبره وکړه چې ما له پرې غوسه راله، غوسه راله. نو ما د هغه خبره ختمه کړه چې ته چپ شه او خپله فیصله مې واوروله. د هغه خبرې ته مې غوږ کېنښودو، د هغه په خبره ما له غوسه راله، نو ما د هغه خبره پوره وانه اورېده، هغه ته مې ته چپ شه او ډایرکټ مې خپله فیصله وکړه. الله تبارک وتعالی راته وفرمایل چې ای قاضي صاحبو، تا فیصله کړې وه، په غضب کې دې کړې وه، په غوسه کې دې کړې وه، او د یو تن خبره دې اورېدلې وه، د بل تن خبره دې نه اورېدلې، ځکه مې دا یو غوږ ختم. دا د دې غوږ سزا ده. نو انصاف پکې، ظلم نه به ځان ساتي، کو رضا وي او کو غوسه وي، خو د انصاف لمن به نه پرېږدي. د اردو یو کتاب دی، د هغې نوم دی مکافات عمل. په هغې کې هغې مصنف رحمه الله د یو امیر صاحب واقع را نقل کړې ده، او هغه واقع په دې ده چې یاره زما نه ظلم شوی او د الله تبارک وتعالی ما له د هغې سزا په دنیا کې راکړه، په دنیا کې د هغې سزا راکړه. هغه امیر صاحب هغه واقع بیانوي، وایي زه په ملیشا کې وم او زمونږ سره یو انډیوال پاتې کېدو، خو دا انډیوال به هر ټایم غوسه غوسه او خفه خفه به، هر ټایم به دی خفه و، غمجن به و. موږ به چې شابي جمعې ته تلو نو دلته موږ شابي جمعې ته لاړ شوی چې نه ځم در سره، نه به تو موږ به ورته ګشت له وځو، نو ده به ګشت له نه وځم. موږ په ده باندې حیران و، ډېر کوشش مې کوه، خو دی نه برابرېدو. وایي څه ورځې داسې وشوې چې دی بلکل کوټه کې پروت و، نه راوتو. ما د ملګرو نه تپوس وکړو چې هغه پلان کې، هغې وایي چې هغه چاچا خو په کوټه کې پروت دی، ډوبار ته روزي نه. ما چې زه ځم خبره اتر ورسره کوم چې څه مسله ده ورته. وایي زه ورغلم، وی دغه چاچا چې دی ما ته په ژړا شو. ما ورته وایي چې خیر دی، ولې کور کې څه مسله ده؟ وایي چې کور کې څه مسله نشته دی، دا تا به زما نه بار بار تپوس کو چې ته هر ټایم غمجن غمجن خفه خفه، نو ما ته خپل تیر یو عمل رایادېده، د هغې د وجې نه به زه په خفه وم. ما ورته څه مسله وه؟ ما ته وی چې زمونږ د پلار ډېر زیات جایداد و، ډېر مالدار سړی و، او زما ځواني و او مال ډېر او جایداد ډېر و، زه ډېر په نشه کې وم. ما ځان له په مینه باندې واده م وکړو، مور او پلار مې مجبور وکړه، ښځه یې راته وکړله. چې ښځه یې راته وکړله بیا مې مور او پلار ولګېدل، مونږ ټول وروڼه یې جدا کړو، وروڼو له یې خپله حصه ورکړه، خویندو له یې خپله حصه ورکړه، هر یو تن ته خپله خپله حصه ورکړه. چې ټولو ته خپله حصه میلاو شوله، زه مې په دې پلار پسې څه ورځې پس رالم چې یاره
تا چې کوم حصہ ځان ته پرېښې دا مال راکړه دا مال راکړه پلار به راته وایي چې تا ته خو ستا حصه میلاو شوې ده او ما چې دا کومه حصه ځان ته پرېښې دا خو ما دې دپاره پرېښې چې په ژوندانه کې په خپله ګزاره کومه او کومل شوم نو ما وصیت کړی چې دا به یا مدرسې ته یا جومات ته دا ځای ورکوي دا کومه ځمکه چې ما ځان له پرېښې ده په ژوندانه باندې به زه ځان له خپله خرچه کوم او کومل شوم نو پس د مرګه به یا مدرسې ته ورکوي یا جومات ته ورکوي او تا د خپل حصه ډېره زیاته میلاو شوې ته نوره څه غواړې دا حصه چې راته وکړه ما په پلار باندې ګزار وکړو او ګزار مې پې وکړو داسې سخت ګزار مې پې وکړو چې د هغه د پوزې نه وینه روانه شوه دا پوزه یې زما په دې سوک ولګېدله او راتاو شو چې راتاو شو وی په دې کې مې مور راله رونه راله خلاص یې کړو وی مور مې راته وی چې څه مسله ده وی ما ورته وی چې لکه دې په ځمکو باندې څه کوي بوډا شوی دی نه د خپله ځمکه دې ماله راکړي که نه وی مور چې مې د پلار حالت ته وکتل نو هغې نور څه ونه ویلو وی چې الله مونږ له خو دې بچی راکړی دی نو دا حالت دی زمونږ الله دله نارینه اولاد ورمکه نارینه اولاد وله مه ورمکه ځکه که دله دې نارینه اولاد ورکړو نو سبا به د ده سره دا کار کوي ده خو د خپل پلار سره داسې وکړو خو الله زمونږ بچی دی مونږ پې خفه کېږو ته ولې داسې اولاد مه ورکوو چې سبا دی د هغه د لاسه په عذاب کېږي ګوره مور او پلار خو هر څومره خو بیا هم خیري په خوله باندې نه راځي او خیار مور او پلار هماغه چې بچو ته خیري نه کوي نو هغې پې دولت ترس کو چې ده خو په خپل پلار باندې ګزار وکړو خو که سبا د ده بچو ضرور به په ده باندې څه کوي ګزار کوي مکافات عمل دی که نه سبا به د ده سره دا کار کوي نو د مور د خولې نه مې دا الفاظ ووتو چې الله نارینه اولاد ورله مه ورکوو چې سبا ته دې په تنګ نه بیا په هر حال خویندې راټولې شوې وی خویندې وایي چې یاره زمونږ دا حصه واله خو پلار ته څه مه وایه پلار ته څه مه وایه وایي د خویندو هغه حصه مې واغستله هغه مې واغسته په هر حال نشه تماشه کې ومه وخت تېرېدو په ښځه باندې مې کینسر مرض ولګېدو ځان له مې چې په مینه کومه ښځه کړې وه په هغې کینسر ولګېدو وی به هر حال الله تبارک وتعالی په هغې بیمارۍ کې ما له هغې نه 4 نومه هم راکړې او ما چې څومره جایداد هغه خرڅوه په هغې لګوه جایداد خرڅوه په هغې باندې لګوه حتی در دې پورې چې هغه بیبي مې وفات شوله د جایداد هم خلاص شوم ښځه هم وفات شوله و نارینه اولاد مې ته ونه شو الله دې 4 نومونه راکړې بیا مې ځان له دویم واده وکړو الله تبارک وتعالی د هغې نه 3 لورګانې راکړې خو بیا مې نارینه اولاد ونه شو بیا مې بله ښځه د نارینه اولاد دپاره وکړه د هغې بلې ښځې نه الله 4 نومونه راکړې ګوره 11 لوریانې مې شوې اولنۍ نه 4 شوې د دویمې نه 3 شوې د بلې نه څو شوې 4 شوې 11 لورګانې الله راکړه خو الله تبارک وتعالی زوی رانه کړو وی هغه چې دي هغه دویمه ښځه مې وفات شوله وی نن زه دې وخت راورسېدم بوډاتوب حالت ته او زه پرېوتمه د جایداد نه خلاص شومه د ګټې وټې هم طاقت نه لرمه خو دومره زما سره څوک نشته دی زما سره اوس دا فکر دی که زه کور ته لاړ شم زه به خورم څه زما نارینه اولاد نشته ورونو رانه لاس اخیستی هر چا رانه لاس اخیستی خو هغه د مور خیره وه چې نن الله تبارک وتعالی زه په نارینه اولاد پسې ړوند کړم ما ته نارینه اولاد نه میلاویږي اوس 3 ودونه مې وکړه خو نارینه اولاد مې نشته دا مې مور ما ته په خپل زړه کې دعا کړې وه چې الله داسې نارینه اولاد ورله مه ورکوه څه چې دی د خپل پلار سره کوي سبا به هغوی د ده سره کوي نو په ما باندې د هغې نه بدتر وخت تېرېږي اوس د بوډاتوبه پورې مې مزدوري وکړله او اوس پرېوتم د مزدورۍ نه یم خو چې کور ته ځمه نو 11 لورګانې مې دي او د الله قدرت ته ګوره چې د هغې 11 لورګانو پسې مې رشته هم نه راځي هغه راته هم په سر ناستې دي نو مکافات عمل د کتاب نوم د هغه دا مطلب دی چې څه دې وکړم درته دغه میلاویږي دغه به درته میلاویږي نو ظلم به نه کوې په مور به هم ظلم نه کوې په پلار به هم ظلم نه کوې په عامو خلکو به هم ظلم نه کوې چې ظلم دې وکړو ګوره د دې بدله برته په دنیا کې میلاویږي تاسو د خپل کلي تاسو به پکې پیژنئ چې ته لوی لوی ظالمان مخکې تېر شوي په هر کلي کې داسې نوابان او خانان او ظالمان تېر شوي دي چا چې ظلمونه کړي دي وګورئ اوس په اولاد در په دکې باندې ګرځي الله یې نوم ختم کړی دی هغه اجره هغه کوټه هغه کور هغه جایداد هر څه ختم شوي دي وګورئ ظالمانو انجام ته نو یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فالعدل فی الغضب والرضا انصاف کول دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا میان روی کول په غریبۍ او په مالدارۍ کې میان روی کول هر کار کې میان روی کول هر کار کې یو شی
چې په 1000 روپۍ میلاویږي او بل په 1500 میلاویږي نو ته په منځ کې واخله مډیر اوچت اخله او چې طاقت تکیږي مډیر کمزور اخله میان روي کول کو هغه په کپړو کې دا کو هغه په پیزار کې دا هغه په خوراک کې دا نه چې روزانه کور ته چرګان او ګډان راغستي او داسې نه چې روزانه دي دال راغستي درمیانه خرچه چلوه چې څومره ستا طاقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت کې بالکل د میان روي حکم دی حدیث مبارک کې راځي ترمذی شریف حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد په ټیم کې بار تر وته د صحابه کرامو د کور په خوا تیرېدو نو چې د ابوبکر د کور په خوا تیرېدو رضی الله تعالی عنہ هغه په تهجد باندې ولال د خو تلاوت کوي خو ډیر په کلار لګیا دی بیا د عمر رضی الله تعالی د کور په خوا تیرېدو عمر رضی الله تلاوت کوي په تهجد کې په چغه لګیا دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو نو ابوبکر رضی الله تعالی عمر رضی الله دواړه وغوښتل راشي بیا ابوبکر سرستا د کور په خوا را روانو په تهجد کې د قران وی خو ډیر په کلار دی دا ولي اذا الله پاک پیغمبر ما چې چاته اور وغاوریدو ما چې چاته اورو زه د الله سره لګیوم الله په کلار ما اوریدل چې ته ضرورت نو زکه په کلار لګیوم عمر رضی الله تعالی په ولی عمر په تهجد کې تلاوت کو خو ډیر په چغلی گیاوی دا ولی اذا الله پاک پیغمبر شیطان مزغلو زکه تیز لګاو چې شیطان مزغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل ابوبکر आवाज لږ اوچت کا تدین لږ تیز تلاوت کا عمر आवाज لږ کته کا لږ په کلار تلاوت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر شي کې څه کولا میان روي کول نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا ففقر په مالدارۍ کې درمیانه ځان ساتل درمیانه خرچه کول هر شي کې درمیانه چلیدل او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخشیت الله فی السر والعلانیه د الله تبارک وتعالى نه یرا په پټ او په ښکارا د الله نه یرا په پټ او په ښکارا ګوره د حدیث مبارک کې سر پټواله الله مخکې کړ نبی رسول الله مخکې کړ د په ښکارا والی باندې وجدا دا چې ډیر خلک په ښکارا باندې ګناه نه کوي خو په پټ باندې ګناه کوي په پټ باندې ګناه کوي نو نبی رسول الله فرمایي د الله نه یرا په پټ هم او په ښکارا هم د الله نه یرا کول دي ته ویل شي تقوا خشیت الهی د الله نه یرا هیڅوک نشته هیڅوک دی نه او الله تبارک وتعالى دی نه کنه الله دی نه بنی اسرائیل کې یو تنو نو د زنانه سره مینه و ډیر زیات ته مینه نو دبته بار د بدکارۍ مطالبه کوله خو هغه به انکار کوي بیا غ زنانه خاون وفات شو کونډه شوله نو چې کونډه شو سخته پراله د بچو لوګته نه برداشت کیده نو په د پسراله یاره مال لګه بچو له خرچ راکا پیسې راکا د ورته چې څومره پیسې ته غواړي هغه به درله درکم خو زماغه مطالبه به پوره کی کنه د بدکارۍ هغه غریب مجبور و هغه ورته بالکل پوره به کما او د په داخ کې وړم به د دروازې بندې کټولې چې څوک خویني نه دا سړی خوشاله شو زر شروع شو اره دروازې د باغ بند کړه نو چې د خزي خواله راغی او د بدکارۍ اراده وکړه هغه ورته مونږ یې نه کنه تا دروازې نه دي بند کړې هغه ورته مونږ څوک نه د باغ ټول دروازې به بند کړې په باغ کې دنه څوک شتم نه څوک مونږ نه کنه مونږ لید شو هغه ورته نخ کارو یو دروازه کوله او د کومه وا یې بر د اسمان دروازه کوله او د کنه د اسمان دروازه کوله او دا مونږ د بری نخ کارو اول دا دروازه بند کړه بیا چې د سل غواړي هغه وکړه او د سړی سر خلاص شو دماغ یې کار وکړو چې یاره موږ به د خلکو نه ځان پټ کړو د الله نه به چرته پټېږو هغه پاسې د توبه وستا د نن نه بعد زما توبه ده او بچو له چې کومې پیسې درکړي دا تا ته اسې پاتې دي د الله نه یره خشیت الهي په پټه هم او په ښکاره باندې هم دا کمال دی الله دې زموږ په زړونو کې داسې یره پیدا کړي چې د الله نه په ښکاره هم یریږو د خلکو په مخ کې او په پټه باندې د الله نه څه وکړو یره وکړو الله او بیا نو دا درې اعمال داسې دي چې حدیث مبارک کې منجیات ویل شوي دي د اور د جهنم نه خلاصه ورکون کی اعمال کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی انصاف کول په وخت د غصه کې
دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میان روي کول په مالداري او په غریبۍ کې. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه ير په پټ او په ښکار باندې. دا درې اعمال داسې چې دا انسان د اور د جهنم نه سکی خلاصي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واما المهلكات هغه درې ګناونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته ورځي، انسان هلاکوي، انسان اور د جهنم ته ورځوي. کم کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فهوا متبع د خواهشاتو تابعداري کول چې زړه دې څه غواړي هغه کوي. دا نه ګوري چې آیا په شریعت کې د دې کار د کولو نه منع شته او که منع نشته. د خواهشاتو تابعداري کول چې د خواهش درته څه وویل هغه کوي، حلال او حرام یې نه ګوري. دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته ورځي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والشح مطواع بخل او حرص. دا داسې ګناه دی چې انسان هلاکوي، بخل او حرص. حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان په بخیل سړي باندې ډېر کوشش نه کوي. شیطان په بخیل سړي ډېر کوشش نه کوي. وایي مړه دله دا بخل پوره دی، دا بخل یې هسې اور د جهنم ته ولي، ماله پې دومره کوشش ته ضرورت نشته. نو بخل بخیل سړی چې دی دا د الله نم لري دی، دا د خلکو نم لري دی، او دا د جنت نم لري دی. د جنت نم لري، د الله نم لري، او د خلکو بخیل سړی څه خوښ شي نو د خلکو نم څه شی دی لري دی. او حرص د ګناهونو جرړه چې دی هغه حرص دی. حرص چې دی راواغس که نه نو بس بیا دی حلال او حرام نه ګوري. حریص سړی دی ډېر ګناه کوي، دی به حلال نه ګوري، حرام نه ګوري، خو دی مال جمع کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي په اخره زمانه کې به خلق مال جمع کوي، دې ته به نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده، صرف مقصد به مال جمع کول وي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعجاب المرء بنفسه انسان په خپل ځان باندې تکبر کول. واعجاب المرء بنفسه خپل رأی اوچت ګڼل، خود پسندی کول، تکبر کول، ځان اوچت ګڼل، بل ته کمزوري کتل، دا داسې ګناه ده چې انسان اور د جهنم ته ورځي. نو څو خبرې مې درته وکړې؟ شپږ. دا درې پکې کول پکار دی او د دریو نه ځان ساتل پکار دی. درې کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عدل کول، کو غصه وي او کو غصه نه، کو غصه او کو غصه نه، خو انصاف کول دا پکار دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میان روي کول، کو غریبی دا او کو مالداری دا، مستی بنه که میان روي بکای. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یرا کو ښکاره وي او کو پټه وي، کو یوازې هم د الله نه یرا کوه او کو د خلکو په مخ کې هم د الله نه څه شی یرا. نو دا درې اعمال پکار دي. دا درې اعمال دي چې انسان اور د جهنم نه خلاصوي. منجیات ورته حدیث مبارک کې ویل شوی دی. او درې ګناونه داسې چې انسان اور د جهنم ته ورځوي. نو د دې درې ګناونو نه ځان ساتل پکار دي. کم یو د خواهش تابعداري کول، یعنی زړه چې د څه غواړي هغه کوي، دې ته نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده. د خواهش د تابعدارۍ نه ځان ساتل پکار دي. د حلال او د حرامو تمیز پکار دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخل او حرص دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته ورځوي. بخل به نه کوي، د خپل وس مناسب به خرچه کوي، په غریبانانو باندې، په یتیمانو باندې، په مسکینانو باندې، په خپل کور والو باندې د خپل وس مناسب څه به کوي، خرچه به کوي، بخل به نه کوي. او حرص د حرص نه به ځان ساتي. څه چې الله درکړي په دې باندې صبر کوه، او بل چاله چې الله څه ورکړي دي په هغې باندې خوشحاله اوسه. دا زما د رب د تقدیر فیصلې دي. دله چې الله څه ورکړي دي دا مال الله ورکړي، مال چې څه راکړي دا مال الله راکړي دي. حرص به نه کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعجاب المرء بنفسه تکبر کول، خپل رأی د هر چا د رأی نه اوچت ساتل، ځان د هر چا نه اوچت ساتل، د هر خپل خبره ته بس صحیح ویل او د بل هغې ته څه ویلو غلطه ویل. دا داسې درې ګناهونه دي چې دا انسان اور د جهنم ته څه کوي ورځي. نو د دې درې ګناهونو نه دي الله تبارک وتعالی موږ ته حفاظت را نصیب کړي.